السلام علیکم، زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیکرک سټوډیو. نن زموږ د اډاپ فوټوشاپ د کورس کلاس نمبر 10 دی. زموږ نن 10 نمبر کلاس دی او نننی کلاس چې دی هغه زموږ د 3 ټولز په حوالې سره دی چې هغې کې زموږ سره یو دی بلر ټول، یو دی زموږ سره شارپن ټول او د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو سمچ ټول. نو دا 3 ټولز چې دا موږ په نننۍ ویډیو کې ګورو او زده کوو به چې دا څنګه کار کوي او څه کار کوي. نو راځئ سکرین طرف ته ځو او ګورئ چې دا ټول څه کار کوي. کله چې تاسو فوټوشاپ کولاو کوئ، فار ایگزامپل دا زما سره یو تصویر دی، صحیح ده. نو اولنی چې دی هغه زموږ سره دی بلر ټول. نو بلر ټول د نوم نه به هم تاسو ته پته لګېدلي چې بلر ټول څه کار کوي، مطلب بلر کول کوي، یو څیز بلر کوي، د هغې لپاره بلر ټول استعمالېږي. ټیک ده. تاسو چې کله بلر ټول باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به د برش نشان راشي د ماوس ته، صحیح ده. نو د دې برش نشان چې دی دا تاسو د سایز چې دی دا تاسو غټولی شئ چې رایټ کلیک وکړئ او د دې ځینې غټ کړئ. تاسو ګورئ برش سایز زما سره غټ شوی. اوس بلر ټول چې دی دا ټول زموږ سره د درېوانه ټول چې کوم دي دا ډېر هلکه شانتي کار کوي، مطلب ډېر پیکه پیکه. تاسو چې یو تصویر باندې استعمالوئ نو تاسو ته به داسې فیل کېږي نه چې دا څیز استعمال شو که نه. خو چې کله تاسو دې باندې غټ سایز تصویر باندې دا بلر کول غواړئ نو هغه به تاسو ته صحیح نه فیل کېږي، ځکه چې دا ډېر زیات په کم مقدار سره بلر کول کوي، صحیح ده. د دې نه علاوه زموږ سره د بلر کول لپاره ډېر ښکلي ټول موجود دي، خو دا هم داسې واړه واړه ټولز دي. نو که فرض کا فار ایگزامپل بیا ستاسو په کار شي نو دې وجې نه ما تاسو ته وایي چې زه تاسو ته دا وښیم چې دا څنګه کار کوي، صحیح ده. د دې نه علاوه زموږ سره د بیکګراوند بلر کول لپاره نور ټولز موجود دي. نو زموږ سره دا سایز چې تاسو کله دې ځینه غټ کوئ تاسو ګورئ. اوس زه راغلم دلته څه کوم دا ځای د دې بیکګراوند زه بلر کول غواړم، صحیح ده. نو که فرض که دلته بلر کوم تاسو ته به اندازه نه لګي یار دا بلر شو که بلر نه شو، صحیح ده. نو موږ به څه وکړو دا تصویر زموږ سره د دې سایز ډېر غټ دی ځکه تاسو ته پته نه لګي. د دې سایز به زه لږ وړو کم د کم ځای نه ایمیج ته به راشم او ایمیج سایز ته به راشم، صحیح ده. تاسو ګورئ دا زموږ سره ډېر غټ تصویر دی، تقریبا 32 MB سایز دی. نو دې ځای نه ما د دې ویټ هایټ چې دی هغه کم کړل. اوس تاسو ګورئ دا تصویر چې دی دا زموږ سره دونه سایز چې دی هغه کم شو. برش سایز به زه اوس لږ وړوکی کړم، صحیح ده. او څه به وکړم زه چې د دې بیکګراوند بلر کول غواړم نو دا سلیکشن به زه وکړم، د دې کس ته سلیکشن به وکړم او بیا به انورس کړم نو زما سره بیکګراوند اټومیټیکلی سلیکټ شي. څنګه کویک سلیکشن ټول مې راواغستو او د دې کس سلیکشن مې جوړ کړو، صحیح ده. د دې نه مخکې زه یو نوی لیر اخلم چې زما سره دا کار په نوي لیر وشي، صحیح ده. اوس که فرض کا دلته کې زما سره دا سیمپل آل لیر چې تاسو وینئ که فرض که دې باندې تاسو سره ټیک نه و لګېدلی دا به ستاسو سره کار نه کوي، سلیکشن به نه رغېږي ځکه مونږ چې په کم لیر باندې یو دا لیر بالکل خالی دی، صحیح ده. سیمپل آل لیر زموږ سره دا کار کوي چې تاسو کله په دې ټیک نشان ولګوئ نو که ستاسو سره خالي لیر ومي تاسو په هغې باندې کار کول غواړئ او د هغې نه لاندې چې څومره لیر ځي هغه په هغې باندې اپلای کېږي، صحیح ده. نو سیمپل آل لیر به تاسو ټیک ساتئ. دلته کې ما څه وکړو دا د دې سلیکشن مې جوړ کړو کویک سلیکشن ټول په مدد سره. ظرف شان سلیکشن کوم تاسو ځانه بالکل صحیح سلیکشن هم کولی شئ ځکه چې زه یم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي نو دې وجې ظرف شان سلیکشن کوم، صحیح ده. دا سلیکشن ما جوړ کو، برش سایز مې کم کو او د دې ځای نه مې د دې سلیکشن جوړ کو. اوس دا سلیکشن چې کله زما سره جوړ شي نو زه څه وکړم چې زه به دا انورس کړم. څنګه به انورس کړم؟ ما چې د کوم ځای سلیکشن جوړ کړو زه یم چې دا ځای مه سلیکټ کوه، د دې نه علاوه چې کوم ځای دی هغه ټول سلیکټ کړم. د دې علاوه چې دی هغه زموږ سره دا بیکګراوند دی، تاسو ګورئ دا بیکګراوند زموږ سره د دې تصویر نه علاوه دی. موږ دا بیکګراوند بلر کول غواړو، صحیح ده. د دې ځای سلیکشن مې جوړ کړو او څه مې وکړو چې رایټ کلیک مې وکړو او سلیکټ انورس چې کوم زموږ سره یو آپشن دی په دې مې کلیک کړو نو تاسو ګورئ دا ځای ډي سلیکټ شو، دا ځای چې دی زموږ سره سلیکټ شو، صحیح ده. نو اوس موږ څه کول غواړو چې موږ به بلر ټول راواخلو او د دې ځای نه به په دې باندې ډرا کوو نو تاسو ګورئ چې زموږ سره دا ځای بلر کېږي. اوس اول تاسو ته اندازه ځکه نه لګېده چې اول زموږ سره تصویر سایز ډېر غټ و او دا ټول چې دی ډېر زیات په قلاره او لږ کار کوي، ټیک ده.
نو اصل کې تاسو کوم بلر بیک ګراوند والا تصویران اینه نو هغه زموږ سره د کیمرې کمالي یا په کیمره کې چې دی نو هغه کم څیز چې نږدې هغه فوکس اخلي کم څیز چې لري نو هغه زموږ سره چې دی نو بلر راځي. نو که فرض که تاسو سره په کیمره کې نه وي داسې نو تاسو دلته په فوټوشاپ کې هم کولی شئ. د دې نه علاوه زموږ سره نور فلټرز دی په مدد سره هم کېږي او د دې ټول په مدد سره هم کېږي خو دی لږ شانتې بالکل صحیح کار نه کوي مطلب لږ هلکه کار کوي صحیح ده. نو هغه بیا موږ د نور ټولز په مدد سره کولی شو خو زه صرف تاسو ته وښیم چې دا بلر ټول څه کار کوي. تاسو ګورئ دا تصویر زموږ سره اول داسې و اوس د دې بیک ګراوند بلر شو نو دا داسې شوی. نو داسې تاسو یو څیز بلر کول غواړئ نو د دې ټول په مدد سره یې بلر کولی شئ. د دې نه علاوه زموږ سره بل ټول چې دی هغه دی شارپن ټول. نو شارپن ټول چې دی زموږ سره تاسو ته به نوم نه پته لګي چې بلر ټول بلر کول کوي خړول کوي. شارپن ټول چې دی زموږ سره صفا کول کوي شارپ کول کوي. نو څنګه شارپن ټول ما راواغستو او دلته کې رالمه نو که تاسو ګورئ دلته ما یو نیو لیر واغستو او څه چل مې وکړو چې دلته رالمه د دې دا کم آیز چې دي تاسو ګورئ په دې لپاسې را کم میک اپ شوی دی فیشل شوی دی زه یم چې دا لکه راښکاره شي نو هغه به څنګه وي چې زه په دې باندې ډریک کما خو دا به تاسو ډېر زیات نه کوئ ځکه چې دا بیا تصویر خرابوي. اوس زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه شو. اول څنګه و اول داسې و بلر شانې اوس شارپ شوی. تاسو ګورئ تاسو ته به په دې کې ښکاري چې یاره په دې کې څه کار وشو. ټیک ده فار ایگزامپل زه دا ځای کول غواړم تاسو دې ته ګورئ اوس ښه زموږ سره دا اول داسې و اوس داسې شوی مطلب هغه څیز راښکاره کوي بلر کوي نه راښکاره کوي نو هغې ته شارپ ویلی شي صحیح ده. د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو بل ټول دی او هغه زموږ سره په دې تصویر باندې مونږ ګورو. فار ایگزامپل زموږ سره چې دی هغه دی سمچ ټول. زموږ سره فار ایگزامپل دا تصویر دی نو سمچ ټول زموږ سره څه کار کوي. سمچ ټول زموږ سره یو کلر په بل کلر کې میکس کوي. څنګه فار ایگزامپل زموږ سره د دې دا کم دا ځای چې دی دا مونږ سیوا کول غواړو دا مونږ څنګه سیوا کوو. دې نه ما نیو لیر واغستو او دا مې داسې ډریک کو. تاسو ګورئ کلیک کوم او داسې ډریک کوم همدا تاسو د دې په مدد سره سیوا کولی شئ صحیح ده. تاسو ګورئ یو ځای تاسو سیوا کول غواړئ که نه نو هغې کلر تاسو د دې ځای نه راوړی شئ او سیوا کولی شئ صحیح ده. ګورئ نو دا یو کلر په بل کلر کې میکس کوي د هغې لپاره استعمالیږي صحیح ده. تاسو ګورئ دا تور کلر یې دا کم د فیس دا کم کلر چې دی په دې کې میکس کوئ. دا زموږ سره سمچ ټول چې دی که نه نو سمچ ټول زموږ سره دا کار کوي. نو امید دی په دې ټولز به تاسو پوه شئ وال ټولز دي خو زده کول لازمي دي. زموږ به آینده په کار راځي په ایډوانس کلاسز کې بیا زموږ په کار راځي نو چې تاسو ته پته چې دا ټول څنګه استعمالیږي. نو زموږ سره بلر ټول او شارپن ټول او سمچ ټول چې دی هغه په دې کلاس کې وکتل او زده یې وکړل چې دا څه کار کوي او څنګه استعمالیږي. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. یې ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نیکسټ ویډیوز چې دی هغه په اسانۍ سره د هغې نوټیفیکیشن میلاویږي. د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.